آی بدبخته، نه د توتو درخته ده او نه د توتو وخت دی. ور خراب زه وچ توت خورمه. This is an emergency case. Don't worry, but I will manage. I will handle everything. سپکه وروره ته اوس سترګې لرې خو ملا اجره ماته کړل. سپکه وروره ته اوس سترګې لرې خو ملا اجره ماته کړل. دغه رقم یې څوک زغلی خو تا ټانګ درسره دی. په تاش کې سړی روان هم یې نه پرېږدي، که باسکل دی که موټرسایکل دی که موټر دی دغسې مو خطا کړي خو ته واسپي درې پسې رایلاجې د خدای بنده. هغه وخت ستاسې سر خلاصېږي، هغه وخت مو سترګې خلاص شي چې په شفاخانه کې پروت یې. برج هم د بل کور خراب کړي هم چې خپل کور خراب کړي. د خدای مسلمانه نه اشارو ته درېږي نه پر سړک سم تللی شي. تاسې اوس څه رقم خلک یاست؟ سکه ځوانه خوا دې جوړ روغې هېڅ نه دي در سوي. څومره دې زده کړله باس هم که یې پوهېږې هېڅ نه دي در سوي. څه شوله زما شمله څه شوله هم چې په باسکلو ووالم هم باس را سره کوې دلایل را سره وایه. یو نه کې په احتیاط ځه یو نه کې په احتیاط د باسکل چلوه. ټانګ نه دی در سره باسکل در سره دی. دا که چې دا اوس ما دلته سر را مات کړی یا چې پښه را ماته کړې وای سم نن پر لار روان یم خو ته چې به سپي در پسې رایله سوي دغسې راخطا سوي یاست. خدای بنده خوش قسمته سړی ته هم باید خیرات وکړې خیرات. دا خو اوس ما پر باسکله را روان یم په باسکل مې ووالې دونه څه در سوي هم نه دي. زه په اصل کې د مازدا ډریور یم نو که په هغه وهلی وای نو کله ناتار ګډ وډ به پروت وای او دونه باس به جم نه وای را سره کړی کله اوس چې که یې پوهېږې. ښه ته د مازدا ډریور یې؟ کوچنیوالي سره دغه د پزې په نسواره مخته سوی یم هېڅ د عادت نه راسه پاچېږي څوک خو به نه لاړله ورکه سو ګوره څه وخت راسي. سام یم دا سړی ولې نه راځي ناوخته شو چې بالا زمزمه. ډاکټر صاحب دی راځه مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر راسه. خیرات څنګه صحت دې څنګه دی؟ بس ښه یم ګزاره کوم. ډاکټر صاحب خیر و څنګه دې راوغوښتم خو تا خپله ویل چې د عملیات یې 2 ورځې کېږي ګرځمه زه په کور کې پروت وم. رښتیا ما ویلې وه خو اوس this is an emergency case. Don't worry, but I will manage. I will handle everything. Don't worry. دا ګرده شیان چې تا نومان یاد کړه په ما کې شته؟ Don't worry. Yes. سا وکاږه سا. ماما چې اوس پسې ونه خېږي بس علاج. وروره د عملیات خو چې ما وکړ د عملیات په وخت کې بدبختانه نصیب دی نو اوس موږ نه غوښتله چې داسې وسي نو انسان عاجزه دی وروره که جانه فکر مو نه دی سوی بخښنه به کوې د عملیات په وخت کې بیریږه مه اوس نور خیر و خیرات دی هغه کار زه بیرته سمولی شم د عملیات په وخت کې مې د زما دسکله ستا په نس کې پاته شوی نو اوس ما یو بله کوچنک عملیات به وکړه دسکله به راوباسو. کور دې خراب نه څه ډاکټر صاحب په هغه دسکلې چې تا یادې کړلې د خدای بنده یو دېرش افغانۍ به یې قیمت یې خو در به یې کمه نو د دغه دپاره ته اوس ما بیا عملیات
دغه در سره واخله هغه پاته یم ستا خو عملیاتوه مې ما هغه ته دې شو د سلو د دوو د زرو خبره نه ده وروره که جانه په دې کې زما بدنامي راتللی سي سبا ورځ به وروره بیا هغسې نه کېږي عملیات به کوې ډاکټر صاحب خو هغه د قیامت مې درکړي بلا ته څه دا د قیامت خبره نه ده زما د نوم خبره ده زما د نوم وایي پلانکی ډاکټر بیا دې ولې پکښې پرېښودلی چې زما خبره ده پام مې نو درځه عملیات خانې ته ډاکټر صاحب نه کېږي زه نوم لرم په دې ښار کې زما نوم ته را خرابوې چې دا ډاکټر خراب ډاکټر دی ها د عملیات په وخت کې دسکله پاته سوې ده د تا مې ښه مریضان سم کړي دی په نس کې غیچې پاته وبارلم د کوره سورې د په دروازه کې مې غیچې ځینې راوکښله در ولاړ سه عملیات خانې ته در ولاړ سه درځه مه کوه ډاکټر صاحب مه کوه ډاکټر صاحب ښه دسکلې به زه نورې درته راوړم یو ډاکټر درته راوړم ډاکټر صاحب داسې مه کوه ستا د ژوند خطر ده دروازه چیشکه وروره په دې درخته کې توت خورم خو نه درخته د توتو ده نه وخت د توتو دی درواغ ولې وایه کم چې توت خورې ای بدبخته نه د توتو درخته ده او نه د توتو وخت دی ور خراب زه وچ توت خورمه دا به چشکی چشکه وروره نه مې وینې سر د در ګولۍ مې خوړې چې ناسته مې ولاړې نه سي چې دا د ښار په خلکو نن څه سوي دي ځان کاږه